ډېر محترم شهاب بخاري صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو حاجي صاحب ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم او د یوسفزۍ ادبي دوستان هم ډېره زیاته ستاینه کوم چې هغو خپل روایت برقرار وساتل او خپل مشران او کشران هغو وخت په وخت نازوي. ډېره زیاته مننې کوم. د وخت کمی په وجه باندې یو څو شعرونه مې لیکلي دي صرف ستاسو د ټولو په اجازه باندې. حاجي صاحب ته یې ډالۍ چې د ټولو پښتنو د سترګو تور دی دا سړی، د ټولو پښتنو د سترګو تور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. تاریخ د اتلانو یې ولس تکړو په ګوته، شمله د باباګانو یې ساتلې تلو چته. تاریخ د اتلانو یې ولس تکړو په ګوته، شمله د باباګانو یې ساتلې تلو چته. د ګړد د پښتونخوا د زړه ټکور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. دې چې شاعر نه دی بېشکه خو ادیب ګورې پیمان دی، شاعر نه دی بېشکه خو ادیب ګورې پیمان دی. په خوی خصلت فقیر دی، د ادب د کلي خان دی، د واړه شاعرانو چې غمخور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. باور وکړه چې ډېر لوی څېړنکار دی دا سړی، باور وکړه چې ډېر لوی څېړنکار دی دا سړی. قسم دی چې د ډېر ساختار دی دا سړی، بیخي د اباسین غوندې په شور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. مننه سر، مننه. باور وکړئ چې ډېر لوی څېړنکار دی دا سړی، قسم دی چې د ډېر ساختار دی دا سړی، بیخي د اباسین غوندې په شور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. او بېشکه ادینځی به ستا په نوم باندې یادېږي حاجي صاحب، بېشکه ادینځی به ستا په نوم باندې یادېږي. ملګري به دې هم لکه د نمر غوندې ځلیږي، د قام په درد درمن د بې د پور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. د ټولو پښتنو د سترګو تور دی دا سړی، دا ځکه خو په زړونو باندې خور دی دا سړی. ډېره زیاته مننه.